زکام بدل درکم په گیفت کې. خاباجي ګل چاچی ماشاءالله ستاسو ویډیوګانې ډېر زبردست ډېر ښکلي دي ښه. مننه یار په دې دغه باندې اوسونه خلک خپه شوي دي ته دیسی دی ول کلمات دې دا زموږ دا ټول کار دی. زما خپل ځان یاد کړی چې هغه سپری چې د فینګ سپری زر په ځان وکوه دغه خدا فنی ویډیو وی دې کوم دی لګیا دی دا ولې تاسو جوړ کړی دي دا خلک په هیڅ کې څوک نه پری دي. په ټیک ټاک باندې ډېر خلکو وی او په انستګرام دا نه خلکو ته یقین وکړه په یوې غنټې کې دا نه خلکو شیر کړی دا نه دغه په کړی دا انستګرام والا خلک چې کوم دي کنه هغه ډېر لکه کنه دماغونه دا نه فزول نه دی. بالکل دغه خلک تاسو لګیا دي چې ته به ما چا سره ما د چا بېزتی کړی دی چې به ما په خپل ځان لګولې ده دا ټول جلس کیږي. ګوره یو بل خبره زمون کور کې زمون د خپل کور د بسکټو د پینیم د بسکټو ډاډه بيچي وی دا چې مونږ کولو کنه دی چې زمون مور ستنی منی او ارسه به پکې خو اګه بسکټ به چې ختم شنه نه بعد به ستنی منی به پکې خو دې کنه لکه ګډلو والا ارسه نه خدا نو لګول نه دا ټول کورونو کیه ار یو کس مور یانه دا کیه بالکل کې د خلک جلس کیږي. د آیسکریم نه د آیسکریم د پیچ ارسه چې ختم شي ناغه کې مونږ بیا سامانو د پاره استعمال وو کله پکې سیزونه یکدو کنه مطلب دا یو عام خبره اوس چې ایرپورټ ته لاړ شومګه چې کوم ځای کې لګ سپری بازار زر کوه ویډیو دا دې باندې دی دا کوړه ما دا راچلونه کول کنه د دې ټول ډېر خوشاله وي ته به جلس کېږي نو زه نه جلس کېږم خو زمونږ یو عادت دی چې یو کس مخکې رواني کنه نور نه پرېږدي چې نه غواړي او یقینو که یو بل خبره ما دا خلک وایي جوړ زه ګورم نه ما څو ځله یو دوه درې کسان ویډیو ټم کتل دي چې یو ګورې زموږ ویډیو په اډو پاس خېږي نه او د دې د منټونو کې داسې زیه بالکل دا خبره پکې چاچی نور وای خای جوړای الحمدلله چاچی تا سره کسانو ډیر ناشتي کنه او ټول سره دوه خبره به او سره کول غواړي کستا خوخه زبتا ته دوه لینه ډالۍ کوم که خوخه دي او بالکل وای کنه چې मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ډېره مننه چې ما له دومره ټایم راکړ. Thank you so much. Thank you. مننه. زبل څوک اوچت کوس ښه مننه. دا صحیح ډېر شکریہ. چلو چاچی ډېر مننه په کال یو چت کړو. الله دې ما اور آباد باری راشي کنه. مخره کې باری راشي خیر دی. کنه؟ بالکل. صحیح ده. سوګرا اوچت کا پکار مانی تا او بس اوچت کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چاچی؟ الحمدلله. په ډېر وسه مې سود کالو چت کو. تاسو دواګانی دي. الحمدلله مو په دعا کو تاسو ته. چاچی څنګه؟ یا مو په تاسو دعاګانو کې یاد ساتو. مننه. تاسو غټ خلک دعاګانو کې یاد لساتئ کنه. نو زه خو وایم چې یا الله زموږ دا ټول پښتانه زموږ دا ټول
په ډېر خوشاله سره او په ډېر چې یقینو کې چې دوا کوم نه چوف ته باندې کوم پاټولو دا ګرانه شي تاسو در باندې کوم نه یقینو کې چې یو ورځ د کور مو وتم کنه کورواله ته ولاړو نو ویلي ورته مې ته څه چلو شو ته خو تا چوف نه کو ها زما دم کړې بس زما اصل زموږ د خلکو عادت دی د خود خو دی منګه خو په خپل سپېلنی خو دغه سي دم را باندې شو کاوه نور خیر دی حالات خري مړه دا یو کس دی دا اکثر راشي راته یو خپل سټایل کې کوی چې بیا نه خوشبو لگا کې بیا خوشبو بیا نه لگا بیا نه پېښه موږ درته داسې نشو ویلی خیر دی نه تاسو بیخي به نه وایئ چا به ریکارډینګ کړي او ډي ته کړی به وي چې دا خو نن سبا عام شوې دا خبره که نه بالکل Is UJ your friend or Sanaina? UJ is my sister and Sanaina is my friend. بس UJ ها دا دلته دی پولیټکس دغه کوي که نه خلکو باندې لکه که نه ګوري چې څه به وایي بالکل You're the best. سیاست کوي که نه او نه دوه ملګرو کې دي اکثر خلک جنګي خامخا د دې خلکو نو کار نشته all they want is two people to fight. ايوه They're already fighting. Why do you want another person to fight? بالکل خالق نور وایه کنه څنګه چل دی بس شکر دی عبدالله خان الحمدلله کوم ځای کې یې دلته زه دبی کې ها مونږ هم اجمان کې یو کوارنټاین دی سعودیه ته روان یو FD فهد from Sababi waiting for فهد ما تاسو آیډیا وکړل یو فالوور هم دی او 3 فالوینګ دی دا کوم آیډیا ده چل دی چاچو خو زموږ علاقې ده خو نه عبد الله ته خبره وګوره دا بنده راته لګیا چې زه د بل هفته نه لګیم تا ته کوشش کوم نو زه چې ستا آیډي ته بیا لیکو کتل فهد from Sababi چې څوک دی دا څه یو تاسو کوم یو فالوور دی نه یو فالوینګ د 3 فالوورز دي دا کوم آیډي جوړه کړې ده نو دا سایډ دی راته جوړه کړې ده ما ته څه دا وایي دا سې آیډیا نه زنه راوچو کوم پته نشته چې پکې سره راوځي کنه بالکل دا په هیڅ پته نه آیډو زه فزول دغه نه زه دا نه ریسکونه نه علم ها تاسو 400 دی ها جی تاسو د کوم ځای زه خپل 400 دی شپ قدر نو مې اورېدلې ده ګوره معلومات نو مې اورېدلې خوړلې مینه ده اس نوري کړه چاچی وای نو مې اورېدلې خوړلې مینه ده وای د چا نه تاسو وای کنه وای د شب قدر د نو مې اورېدلې ده کنه نو ما درته مزاحیه خبر وکړه وای نو مې اورېدلې خوړلې مینه ده نه چاچی په 400 کې بیا شب قدر ډېرې شب قدر دینم نه اورېدل نه ګوره ما 400 کې به زه پیدا شوې وې کې جی ما پاکستان کې ټول نه زیات ټیم چې تیر کړی دی کنه ما دوا کې تیر کړی دی خپل عمر لکه ډیر زیات زه دوه درې ورځې لازم او بیا لکه راځم ما د دوا ټیم چې تیر کړی لس ورځې ما ضرور واده کې تیر کړی اچھا دې نه زما ما دې ټیم تاسو مصروفیات دلته څه دي مصروفیات اده دنه مخکې یو بنده چې ما راوچت کړو آی کمپنی کې زما لاست کار از افیس منیجر یم ها لکه بای پروفیشن اوس دی وخت کې کوم کار اوس په پریخه د لکه یو څو درې هفته کېږي واپس باندې دا کړې نو موږ ویزا بیا واپس او دا ایونټ سو دا څه چې دا ز په فول ټایم دا کوم اور ټي وی کې خیبر او کې2 کې یو ریکویسټ کوم دا مې ډېر بیزی شي دا نن بیزی چې دا ستمېډو دماغ رسینه یو ریکویسټ کوم انستګرام باندې کال تاسو ایکسپټ کړئ ان بي ډي کې امریس ان بي ډي کې ها زما امریس اسلامیک اکاونټ ها یو ریکویسټ کوم که تاسو ایکسپټ کړئ
उसको एक्सेप्ट कोली کولو دی ولې ولوي الحمدلله صحیح خبره ده کنه مطلب د سلونیم کسانو مخکې را باندې دغه کوي پریشر اچي نه داسې ریکویسټ داسې نه دی خیر دی یو ضرورت دی زما یو ملګری دلته د هغه ځای کې زه اوس یم زه اجمان کې د هغه د جاب دپاره ځان له اپلای کړ له هر ځای خو لکه جاب ورته نه میلاویږي ام بی اې کړی د مارکیټینګ سیلز مارکیټینګ نو زه هغه ته وایي ما چاچین وایي که تاسو بیکاره ناسته ته ده چېرته چاچین بیکاره ناسته ده دی وخت ښه هغه خو داسې لکه اوس نوی دی دلته که نه مونږ خو سعودیا کې یو سعودیا ته هلته راغلی نو زه ایس ټي سي کې کار کوم سعودیا کې سعودي ټیلیکمیونیکیشن کمپنۍ کې نو هلته به ورته موږ جاب کتلی وی خو اوس دلته دوبۍ ته راغلی دلته زموږ داسې چا سره ریسپانس او وغیره داسې نشته که نه دلته نو ما که تاسو ورته څه دغه کولی شئ لګیایم لیکن داسې مارکیټ کې دی وخت چې څو پورې نن سبا امارات ته ډېر زیات وزټر راغلي نو جابونه ډېر مشکله ملاویږي او خلک داسې دي کنه چې کوم یو ما چې پریویس جاب وکړم زموږ افیس بندم دلته دلته دا نه دا چې یو سیلری باندې هغه د ایچ آر د اډمن د آی ټي پته نشي څه بس داسې کار نو چای په معنا نو دا دي کنه چې دلته حالات لګ فزول دي بالکل بس دا مسلې وی ډېرې دغه مسلې دي نو ما ته هسبند ستانو کنه چې بدري کارونه کې بدن پارام کې نه وته کې نه بیا ورسته ګورو اوکې چاچی بس نور کسان والا ډېر ډېر کسان ټول لګي بس کیږي ها او کال وخت د بل کس نورو کسانو مو ټینګ دي کنه کال وخت نه مننه ډیره مننه هغه سی وی زما انستګرام ته ماته لګرو لګه کو تا غيو بس زبکو اوکې تاسو انستګرام دی رازي سلطان رازلشس بدې نه باندې زما دی آی ډی سره ټیک ټاک آی ډی کولاو کنه د کی راځي آی کې انستګرام اوکې آی کې انستګرام باندې چې نشي کانټاکټ راځي کنه نو کانټاکټ کې زما ایمیل دی هغه ته راولېګا او اولیکا کنه چې وای ټاک ریفرنس صحیح ده اوکې مننه اوکې چاچی کسان ډېر انتظار کوي اوکې ډېر مننه حافظ الله حافظ اوکې السلام علیکم الله حافظ السلام علیکم چاچی وعلیکم السلام څنګه حال چاچی ښه طبیعت ته ښه دی الحمدلله شاهد خان خیر جی څنګه لخه تاسو ما ډیر وخت نه یاره تاسو لایو ته راځو خو مونږ ایجوکیشن شته چې په دې کمنټس کې درته ولیکو چې مونږ واخلې په کال کنه نه ګورم چې دغه ټول را لمه اوس ګوره یو بل ها دا ایجوکیشن ډیر زبردست دی راځم چې څنګه راغشتې شمه مانه پکې خپکیږي رش ډیریا لنه مونږه د ځان نه خپکیږو چاچی چې ایجوکیشن نشته تا نه خپکیږو خیر دی ګوره تاسو والله ویډیوګانې ګورو ویډیوګان چې ټیک ټاک کې راشي مخامخ نو لایک ولم ورکو هغه نور هم ځان تر کولاو کو دا ستاسو آی ډی دا ټیک ټاک دا چیرې ورکه چاچی خو ډیر زبردست ویډیوګانې دي او بنګه خو د شپې وزګاریو ډیوټي نور چاچی خایو الحمدلله ګوره زه خلکو ته دغه کوم کنه چې د ایجوکیشن دنیا خو ادب درکې نور یاره واقعي دا ډېره زبردست خبره وکړه چاچی دا ډېره زبردست داسې خلک دي کنه چې ډېر ښه تعلیم دی صحیح خبره چې خو داسې بکواس لیکي چې ته به وایې چې دا د خولې نه دا راووته کل څنګه اکثر زه د بنده آی ډي ته لاړه شم وګورم چې دا د خولې نه دا ښه خبره څنګه راوباسله د هغې اکثر پکې د خدای رسول خبرې پکې یا الله توبه یم شکر الحمدلله چې داسې دې نیک جوړه کړې صحیح خبره چاچی دا خبره ډېره مزیدار وکړه یا الله ډېره مننه چې داسې انسان رانه نه دی جوړ کړی
صحیح خبره چاچي زه ګوره زه کله نه کله زما د ځان نه ډه ښه شي چې دا شکر د تعلیم یافته خو نه یم که نه مین خبره یو ویډیو کتله ما نن یو ویډیو کتل هغه تکبر باندې که نه نو ما کنه چې د تکبر مطلب دا کنه چې بنده سره پیسې ډا او مال ډیر هغه باندې تکبر یا عیشوالی پی ډیری نو هغه زه هریانو شوم چې هغه د هغې په باره کې ما لیدل که نه چې دا تکبر هغې څونه بیل بیل قسمونه وه او نی او د علم چې ډېر خلک یې که نه علم یې کړي نو بل انسان ته ته جاهل انسان یې ته څه جاهل انسان یې دا ټول نه لوی تکبر دی دویم دی هغه انسان که نه چې دا دغه والی یم دا یم ادب احترام چې به کېږي نه هغه ښه انسان چې لکه که نه چې دا بل انسان دغه ډېر دی څه ورته وایي تکبر صبر که دا ما دا یقینو که زه ما ورته دماغ ورته لاړ شو چې لکه دا کوم انسان چې لکه اور بیخي دقه شانیه صبر که دا خپله دغه کوي چې لکه دا دا چاچي به خو خفه کېږو لکه کله کله چې موږ ته دا ډغه شي که ستا لایف ته زه راشم نو د هغه دا وره लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है ये तो अमीर करते हैं हम तो हैं गरीब मैं कहाँ से तकब्बुर करूंगा वैसे नौकरी वाला आदमी ये है शैतान का वार हाँ उलमा ने तकब्बुर के 8 रीजंस लिखे हैं और उसमें जो माल है ना वो तीसरे नंबर पर आता है माल पहले नंबर पर नहीं है तकब्बुर का पहला रीजन है ना वो है इल्म जब बंदा इल्म सीख लेता है ना तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लग जाते हैं इनको तो आता ही कुछ नहीं इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं बड़ी कमाल की रिवायत है मन قال انا عالم فهو چاچي حقیقت خبره جی دا استاد صحیح خبره کوي او ډېر حقیقت خبره کوي نه دا بل ادرن सीखने के बाद किसी और को जिसने नहीं पढ़ा उसको अपने से कमतर नहीं समझना यही तकब्बुर है सेकंड रीजन ऑफ तकब्बुर वो फरमाया इबादत शैतान बड़ा मरदूद है पहले तो इबादत से रोकता है अब जब इबादत करने लग गया तो उसको तकब्बुर में मुब्तला कैसे करता है कि बंदा जब नमाजें पढ़े रोजे रखे सदके करे तहज्जुद पढ़े अब उसको बाकी घर के लोग बाकी दोस्त बड़े हकीर से लगते हैं यार कैसा आदमी है मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ ये तो नमाज भी पूरी नहीं पढ़ता यू हैव नो राइट आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर जाने और ये शैतान का बड़ा खतरनाक वार है कि इबादत गुजार को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है बड़ा प्यारा वाकया है ना कि मतलब دا ری کنه چې تکبر یو شی نه مال تکبر دا خلک چې عدل تراشي او پلان کې ته وی چې تا دا نه دی کړي پلان کې ته وی چې تا تعلیم نه دی کړي تا لکه کنه تاسو چې تاسو خپل دی بل ته هدایت ورکول بیا خبري او هغه باندې لکه کنه دا حق اچول چې زتا نه دا ډېر لوی تکبر کې راځي صحیح تکبر خو ګوره یو الله سره خوان کوي چاچي انسان سره خوان نه کوي انسان که ډېر مالدار شي کنه ډېر مالدار شي او ډېر پیسو والا شي او ډېر دولت والا شي نو هغه لازم بل انسان ته متازه کېدی شي هغه سره بس نه څه کمې وي بالکل صرف الله یو برابر دی او تکبر هم هغه سره خوان کوي زمونږ غوندې انسانان سره خوان نه کوي ګوره دلته داسې خلک ما ولیده که چې هغه ښه مالداره دي هغه د روټۍ نه محرومه دي پوه شوې زمونږ یو معزز نو هغه به پیسې خدای ډېرې ورکړې وې خو هغه به خواږه نه شوه خوړی که نه هغه شوګر و دا شانې ډېر مسایل